الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قاعد المجاهدين والمهاجرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زموږ استاسو نننی درس د سیرت مبارک درس ده او عنوان پکې د نخلې سریه ده. د رجب د هجرت په دویم کال باندې د رجب په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 12 کسه د صحابه کرامو وټاکل او د دوی مشر عبدالله بن جحش اسدی رضی الله تعالی عنه وټاکه او دوی ته امر وکړ چې تاسو د مکه او طائف په منځ کې د نخلې ځای ته ځان ورسوئ. کله چې دوی روان شول نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ډلې قومندان ته چې عبدالله بن جحش اسدی و دته یو لیک راولېږه، خط ورته راولېږه او د سړي ته وویل چې دا خط دته ویسه، ورته وویل چې 2 ورځو پورې به دا خط نه ګورې، 2 ورځو بعد یې وګوره. کله چې 2 ورځو بعد عبدالله بن جحش اسدی رضی الله تعالی عنه دا خط خلاص ک نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته لیکلی اذا نظرت فی کتابی هذا فمضي حتى تنزل بين مكة والطائف. وای کله چې د ازما خط وکته نو ته روان اوسېږه او ځان د مکې او طائف منځ کې نخلې سیمې ته ورسوه او موږ ته د قریشو د کاروان په هکله باندې خبر را رسوه. نو عبدالله بن جحش اسدی رضی الله تعالی عنه خپلو ملګرو ته وویلې چې زه غواړم مخ په وړاندې لاړ شم، که څوک په تاسو کې شهادت غواړي نو ما سره دې لاړ شي، او که څوک شهادت نه غواړي او مرګ نه خوښیږي نو هغوی دې پاتې شي. نو صحابه کرام خو د نبی علیه الصلاة والسلام د باغ بلبلانو، هغوی ټول ورسره یو ځای لاړل، د نخلې طرف ته باندې ټول روان شول او ویل چې مونږه د نبی علیه السلام امر په 2 سترګو باندې قبول ده. په دې کې د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه او داغه یو ملګری و عتبه بن غزوان په نامه باندې غالبا د دوی دواړو اوښان ورک شول. نو دوی خپل اوښانو پسې ګرځېدل، قافله ترې لاړه دوی نه چې کله لاړه او عبدالله بن جحش اسدی رضی الله تعالی عنه د خپل ملګرو سره نخلې سیمې ته ورسېده. کله چې هلته ورسېده چې د قریشو یو کاروان چې په دوی کې عثمان، نوفل، حکم او عمر بن خزرمی په نامه باندې دا خلک د دې کاروان مشرانو دوی سره مېزو په دې کاروان کې بار کړي وو او د حیواناتو پوستکي وو او بعضې نور تجارتي سامانونه وغوښتلې چې دا مکې طرف ته انتقال کړي. نو په دغه وخت کې د رجب د میاشتې اخرنۍ شپه ده، یعنې دې نه وروسته بله میاشت نوي کېږي. د عربي میاشتې چې دي 12 میاشتې دي. اول کې ربیع الاول، اول کې محرم الحرام، ظفر المظفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأول، جماد الثاني، رجب المرجب أو شعبان المعظم، رمضان المبارك، شوال المكرم، ذو القعدة أو ذو الحجة. دا 12 دانې میاشتې د قمري کال دي. نو دلته رجب میاشت وه، د رجب میاشت اخرنۍ شپه وه، چونکې رجب میاشت د حرمت میاشت وه. ما تاسو ته ویلي چې 4 میاشتې د حرمت دي، یو محرم الحرام ده، بل رجب المرجب ده، بل ذوالقعده او بل ذوالحجه. نو دا میاشت د رجب میاشت وه او اخرنۍ شپه وه، یعنې سبا میاشت بدلېدله. نو عبدالله بن جحش اسدی رضی الله تعالی عنه د خپلو ملګرو سره مشوره وکړه او ویل چې څه کول پکار دي. اوس که موږ جنګ کوو نو میاشت د حرام میاشت ده، حرمت میاشت ده، په دې کې جنګ پکار نه دی موږ ته، ځکه د اسلام په اوایلو کې جنګ حرام و په دې میاشتو کې. او که جنګ نه کوو د مشرکین د حرم شریف حدودو ته داخليږي. نو مشوره په دې باندې راغله چې جنگ کوو. نو دوی سره جنگ وکړه، په دې کې عمر بن حزرمی دی ووژه او دا رقم عثمان او حکم دا دواړه اسیران کړه او نوفل په نامه چې کوم یو دا ترې وتښتېده. نو غنیمتونه ټول راوړل مدینه منورې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. نو په دې کې 5مه برخه د غنیمتونو د اسلام لپاره وټاکل او نور خپل واصله. دا تاسو یاد ولرئ دوستانو چې په مجاهد چې چیرته ځي جنگ کوي 5مه برخه د غنیمت به اسلام ته ورکوي، چې اسلام کوم خلق ټاکلي دي هغه خلکو باندې به ویشل کیږي او هغه نه بغیر چې کوم یو دی
هغه خپل مجاهد اخلي. ځکه قران کریم کې الله تعالی وایي واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الله وایي تاسو پوه شئ د لسمې سپارې ولنه آیات ده چې هغه څه چې تاسو غنیمت کوئ په دې کې پنځمه برخه د الله او د رسول ده او د ذوی القربى ده او د یتیمانو د مساکینو او د مسافرو ده. نو الله او د رسول معنا ده الله او د رسول د دین د چاغوي چاته ټاکي هغه به ورکوي ورته. نو دا په اسلام کې لومړنی خمسو یعنی پنځمه برخه وا د غنیمتونو او لومړنی وژل شوی سړی و چې وی وژه د حضرمی په نامه باندې چې کوم عمرو بن حضرمی او لمړنی اسیرانو یعنی دوه دانې بندیان راوستیو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د دوی کار باندې ډیر خپه شو او دوی ته ویل چې ما امرتکم بالقتال فی الشهر الحرام، ما خو تاسو ته په شهر په د حرمت په میاشت کې د جنگ امر نه وکړ، ولې تاسو جنگ وکړ، ولې دا سره ووجنه. نو د دین وروسته قریشو کې دا خبره ډیره تاویدله چې ګورم مسلمانان د حرمت د میاشتو عزت نه کوي او دوی دا د حرمت میاشتې بے عزتی وکړه. نو یو ته ویل بل ته ویل، نو اخر الله تعالی د دوی په باره کې آیات راولېږه. الله وایي یسألونک عن شهر الحرام، دوی تانه د حرمت د میاشتو په باره کې پوښتنه کوي. نو الله وایي ته ورته وایي چې قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. دې کې جنگ صحیح ده چې الله وایي لویه ګناه ده، خو د بیت الله شریف د حرم نه څوک منې کول او په الله باندې کفر کول دا بیا بیخي لویه ګناه ده. نو دا خبره وکړه. نو عبدالله بن جحش صدی رضی الله تعالی عنہ چې دا کار په رجب په میاشتې په اخرانه شپه باندې کړی او سبا د شعبان میاشت راغله. نو الله تعالی د شعبان په میاشت کې مسلمانانو ته د جهاد فرضیت راولېږه. دین وروسته نور جهاد فرض شو. الله تعالی وایي وقتلوهم حيث ثقفتموهم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. الله وایي تاسو وجنګیږئ دا خلکو سره د الله په لار کې وجنګیږئ چې څوک تاسو سره جنګیږي، ولا تعتدوا او تاسو تجاوز مکوئ. الله تجاوز کوونکی نه خوښوي. سوره بقره کې وایي. بیا وایي الله تعالی د آیات پسې وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. الله وایي چیرته چې مو پیدا کړ دا کافرانو وی وژنئ او که چیرته دوی تاسو سره په مسجد حرام کې جنگ کوي تاسو مور سره جنگ وکړئ. الله تعالی وایي نو دا آیاتونه راغله. بیا الله تعالی د دین ورسته په بل آیات کې د سوره حج کې الله تعالی وایي اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر. الله وایي اجازه ورکړل شو هغه کسانو ته چې په دوی باندې ظلم شوی او د قتال او د جهاد اجازه ورکړل شو او الله یقینا الله د دوی په نصرت او د دوی په کومک باندې قادر مطلق ذات ده. نو مسلمانانو ته بیا د دین وروسته د جهاد فرضیت راغی چې تاسو به دا زده کړئ چې جهاد د هجرت په 2م کال باندې فرض شوی دی او د شعبان په میاشت کې فرض شو. بیا په بل ځای کې الله تعالی په سوره محمد کې وایي اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. الله وایي کله چې تاسو مخامخ کیږئ د کفارو سره یعنی د جنگ په میدان کې مخامخ کیږئ نو تاسو چې شو کوي فضرب الرقاب، دوی په دې چټونو باندې وهي، په دې غاړو باندې وهي، په تورو باندې سرونه تر پرې کوي. نو د جهاد مکمله اجازه د دین وروسته مسلمانانو ته ورکړل شو او د دین وروسته د بدر لوی غزا چې په اسلام کې په لوی غزاګانو کې اولنۍ غزا ده د دوی لپاره د مسلمانانو تیاری هم برابر شو او بیا اسلام ته یو مستقله ازادي او حریت نصیب شو. بیا باغه ان شاء الله پر راتلونکي درس کې وایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.